وګرانا وطن تا آباد. ننګرهار کې نهو میاشتو کې د نږدې 1.5 میلیارډ افغانۍ عوایدو ترلاسه کېدل او د نیمګړو پروژو بشپړتیا سره زرګونو نویو پیرودونکو ته د برېښنا ویش. د ننګرهار برېښنا حوزې ریاست د عوایدو راټولولو هڅو پایله کې تیرو 9 میاشتو کې 1 میلیارډ 419 میلیونه 15,92,933 افغانۍ عواید ترلاسه شوي او د 15 فاز میټرونو سربیره 2300 فاز میټرونه پیرودونکو ته ویشل شوي دي. یا د موده کې د 2 اضافه باره ترانسفرمرونو ستونزې د نویو پیاوړو ترانسفرمرونو نصب سره حل شوي او د جبارخیلو، نواباد، دوبیله او ټغرو سیمو کې د ځایي اوسیدونکو په همکارۍ د 4 نیمګړو پروژو چارې د 2400 کیلو ولټ، یو 250 کیلو ولټ او یو 613 کیلو ولټ امپیر ترانسفرمر نصب سره بشپړې شوي چې له دې سره زرګونه نوي پیرودونکي د لومړي ځل لپاره له برېښنا برخمن شوي دي. پر دې ټولو سربیره د ضایعاتو مخنیوي په موخه ترسره شویو پلټنو پایله کې په ناقانونه ډول د برېښنا کارونې 7 پیښې کشف شوي او له اړوند پیرودونکو څخه د برېښنا پالیسۍ سره سم جبراني خساره اخیستل شوې ده. د ضایعاتو مخنیوي هڅو په دوام د 4950 عوارضي میټرونو پر ځای نوي میټرونه نصب شوي او په ټوله کې د ضایعاتو کچه شاوخوا 14% ته راښکته شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري پر ټولو حوزو او ولایتي واحدونو باندې د عوایدو پر وخت راټولولو او پیرودونکو ته د پیاوړو خدماتو پر وړاندې کولو تر ټینګار کوي.